د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا د افغانستان په باره کې څه ویلي دي. راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو تاسو هم خبر شئ. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. عمران خان وایي افغانستان ته د سولې راتګ زموږ ستره هیله ده. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي چې په افغانستان کې د سولې راتګ د ده ستره هیله ده. دروغ ولې وایي؟ ټول ژوند یې درواغ ویلي دي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه په جوړه شوي نړیوال کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې تل همکاري کړې ده، بد کوي او دا یې ستره هیله ده چې دلته سوله تامین شي او جګړه پای ته ورسیږي. د په خبره افغانان د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر ځپل شوي وګړي دي چې له جګړې ستړي دي او اوس د دې وخت دی چې دلته روانه جګړه له سوله ییزو لارو ختمه شي. نوموړي د سرور دانش پر هغو خبرو هم غبرګون ښودلی ده چې ویلي وو پاکستان کې د ترهګرو امن مرکزونه موجود دي. عمران خان وایي په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه نشته دی. دروغ ولې وایي؟ او د کډوالو په کمپونو کې دوی پلټنې نشي کولای. خو افغان حکومت تل په دې ټینګار کړی دی چې پاکستان کې د ترهګرو امن مرکزونه موجود دي او اسناد هم له پاکستانی حکومت سره شریک کړي دي. دوستانو، ستاسو د عمران خان دغو خبرو ته څه نظر لرئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک او شیر یې کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.